چې دا قبرستان ته تلل دا لکه څنګه چې د نارینهو دپاره سنت او مستحب دي، نو دقه شان د زنانو دپاره هم سنت او مستحب دي. خو ابن تیمیه رحمه الله تحقیق او د دې عربو د علماو تحقیق دا دی، د عربو د علماو چې ما څومره د هغې کلام جایزه واخیسته، مطالعه مې وکړه، نو زړه ته دا راځي چې د دې عربو علماو بس د ابن تیمیه رحمه الله د دې تحقیق سره بېچونه او بېچوره اتفاق کړی دی. د جمهور علماو دلایل ډېر وزني دي چې یو کار مستحبي او زنانه د نورو منکراتو له ځان ساتي او حیا او پرده کې ځي، نو دا د دواړو دپاره مستحب عمل دی، هم د زنانو دپاره دی هم د نارینهو دپاره دی. یو دلیل یې دا دی چې نبي صلی الله علیه وسلم د مور قبر له تللی او عائشه رضی الله تعالی عنها د ورور قبر له تللی، نو عائشه رضی الله تعالی عنها سره خو ډېر لوی علم و، که د زنانو قبر له تلل جایز نه وی نو عائشه رضی الله تعالی عنها به ولې قبرستان ته د ورور قبر له تللی وی. دویم صحیح حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم نه حضرت عائشې تپوس وکړو، وی د الله رسوله که زه قبرستان ته لاړه شم نو څه به ویم؟ د پیغمبر علیه السلام ورته دا ونه وی چې ګوره قبرستان ته لاړه نه شي. پیغمبر علیه السلام ورته چل وښود، وی داسې به ووایي چې السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین یغفر الله لنا ولکم ولسائر المسلمین انتم سلامتنا ونحن بالاثر. چې څنګه قبرستان ته لاړه شي نو سلام بچي او بیا به دعا د مړي دپاره کې. او دویم د حدیث کې هم تخصیص نشته چې الا فزوروها خطاب نارینهو ته هم دی زنانهو ته هم دی. كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. او د تزهید په دنیا نارینه ته هم ضرورت دی او زنانه ته هم ضرورت دی. البته ترمذی شریف کې حدیث دی، د سننو کې دی راوړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هغې زنانو باندې د الله لعنت دی چې هغه ډېرې زیاتې مقبرو ته ځي. لعن الله زوارات القبور. په هغې زنانو باندې لعنت دی د الله پاک چې ډېر قبرونو ته ځي. نو جمهور علما وی چې دا حدیث یا د هغې زمانې وګرځوه چې په کومه زمانه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قبرستان د خلک منع کړي. نو زنانو ته په خصوصیت ویلي چې ګوره قبرستان ته به نه ځئ، او چې اجازت پیغمبر علیه السلام ورکړو نو نارینهو له هم ورکړو زنانو له هم ورکړو. خو یو دویمه نکته پکې بعضو علماو دا ذکر کړې ده چې زوارات معنا دا ده چې بل کار یې نه یو قبرستان ته ځي او د خاوند په حقوقو کې کمی راځي، د کور خدمت کې کمی راځي. په مثال کې 400 او په مخه دې قبرونو ته روانې، نو بار بار قبرستان ته چې کومه زنانه ځي په هغې باندې رسول الله لعنت ویلی دی. او د واز او د نصیحت دپاره خو به زنانه چېرته په هفته کې یو ځل لاړه شي، په میاشت کې به یو ځل لاړه شي، داسې په مخه خو نه روانه چې روزانه دې قبرستان ته روانې. بهرحال د جمهور علماو رایه دا ده چې زنانه دپاره هم قبرستان ته تل مستحب دي خو په پرده کې، او د نارینهو دپاره هم قبرستان ته تلل ورتلل دا سنت او مستحب عمل دی.